سلامونه او احترامات می قبول کړئ. درنو دوستانو، په دوزی کې خیدر ښکلي ځوان نامعلومه کسانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. دوستانو، د خیدر ګناه څه وه چې دومره په بېدردۍ سره قتل کړی شو؟ قدرمنو که وګورئ، په دې روژه کې داسې ډیر بې ګناه قتلونه وشول، خو لا تر اوسه یې قاتلان نه دي ګرفتاره شوي چې هغه قاتلان له اوس هم آزاد ګرځي. نو په دغه کسانو کې یو بل ښکلی ځوان چې نوم یې خیدر او چې د دوزی سره یې تعلق و، هغه هم ظالمانو په بېدردۍ سره قتل کو. دغه ټوله واقعه در سره په ویډیو کې شریکوم. موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه څو ورځې مخکې په شیخ کلي دوزی کې رامخې ته شوې ده چې یو ښکلی ځوان چې نوم یې خیدر و ډېر په بېدردۍ سره قتل کړی شو، خو لا تر اوسه یې قاتلان نه دي ګرفتاره شوي. ملګرو دغه ځوان ولې قتل شو، د هغه د پلار او د مور د خولې بیان در سره هم شریکوم. پلار یې په خپل بیان کې ویلي دي چې د به د قصابۍ کار کولو. نو په دغه ورځ د منډۍ ته تللی و چې هلته یې څه دوستانو دپاره په منډۍ کې څاروي اخیستل او چې کله یې هغوی ته سودا وکړله او دی ترې ماښام کور ته را روان و. چې کله ما ورسره په موبایل رابطه وکړه، نو دی ناګومان سره نږدې و. نو زه مانځه لاړم، چې بیا راغلم نو دی نه و راغلی. چې کله مې ورته رنګ وکړو، نو د هغه موبایل ډیسکو والا اوچت کړو او ما ته یې وویل چې هغه مړ دی. نو دغه ظالمانو په خپله رکشه کې 6 ډزې ویشتلې و. دوستانو، د ظلم د پاسه ظلم روان دی او بیا په دې روژه کې بې ګناه قتلونه کیږي او ملزمان آزاد ګرځي. لا تر اوسه پورې یو ملزم نه دی نیولی شوی. د حیدر پلار او مور د حکومت او د KPK پولیس نه دغه مطالبه کوي چې موږ ته د انصاف میلاو شي او قاتلان دې زر تر زره ونیولی شي. دوستانو، الله پاک دې له داسې غم نه ټول مسلمانان په خپل امان وساتي. ملګرو، واقعا ډېر د غم خبرو چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښ شوي، لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.